هغه پښتانه لاړه چې د ښځو زړې کپړې به هم په ډیران چا نه شوې کتې. اوس پښتون هغې ته وایي چې ښځه یې د 200 میلو نه بعد وهي. اوس پښتون دې ته وایي. نو پښتانه مختانه نه یې ماما، پارام کې نه لنګ چې وهی اوړي کې به درته تکلیف نه وي، باد مات به در کې لګي. تاسو پوه شوئ؟ پښتانه یو مونږه پښتانه، پښتو دې ته وایي. یو سرمایه‌دار سړی ما ته وی چې مولانا صاحب ته مونږ پسې ډرامې کې ولی مونږ کې څه چل دی؟ مایوس چل نه دی. ولله څه فرق شته؟ مننه چې څنګه ته یې داسې زه یم، ستا 2 سترګې زما 2 سترګې، ستا یو خوله زما یو خوله، ستا 2 خوی زما 2 خپې، ستا یو ښځه زما یو ښځه، یو فرق دی تا او ما کې. وی چې څه؟ مل تا او ما کې دا فرق دی چې زما ښځه زما ده او ستا ښځه شاملات دی. شاملات ځمکې پېژنئ چې دا هر چا پکې ایسئ. نو مل زما ښځه زما ده چې زما کور کې ناسته ده او سپینه بورکه یې په سر کړي چې مړي ژوندي لځي، او ستا ښځه شاملات دی. نن ستا ملک د هغه خلقو په لاس کې دی چې د چا ښځې شاملات دي. ښځې راشئ چې په صدر کې درته وښیم تاسو کې چې غټ پښتون کوم ځان ته وایي، غټ اتی سنډه، او دلته در طرفه زما پښتنو وروڼو غټ سنډه پېښور ته راولې چې لاس نه یې نیولې بوزم صدر ته، او د هغه خلکو ښځې ورته وښیم چې یو سر ښځې ته په 800 روپۍ جوړوي. راشه که د هغوی ښځې مې درته د شپې په 1 بجه د بایسکوپ نه د نوکرانو سره راوتې او نه ښودې، دا ګیره به درته کله کړه. نن ستا په ملک د هغه خلکو حکومت دی. نن مونږ خو شرمېدلي یو. یو یې مونږ له ساتلی د اوقاف وزیر، او سې تاسو له ساتلي دي. تاسو له چې وزیر راشي ورته ټوکری ټوکری او زومبی زومبی. وختي دې مولا دلته ګلونه دغه کړي، دا به په ما راشیندل. اوس دا تراکه دا به په ما راشیندل. دا څه شی شو؟ هسې زمونږ جامې پې خرابې چې رنګ پې ولګیا بیا تیزیم نه. دا ګلونه تاسو په هر چا شیندئ. مولانا فضل الرحمن صاحب وزه تلي و باړې ته، نو د دې اپریدو خو زه یم، نو د اپریدو دا رواج دی چې کوله پټکی چې دی هغه فضل الرحمن ته ور په سر کړو. نو هغه اډو کوزولو نه اول ته پکې ګرمي وه چې کوزولو نه مال دا پټکی کوز کا په آرام کښېنه. د دې اپریدو دا رواج دی. زمونږ دا ګورنل نه دی مانې دا د انګریزي چرګ غوندې د جورې چې را ځوړندي ما لیدلی هم ور په سرۍ چې باړې ته راشي. اوس پښتنو تاسو کې د سړي زوی نشته چې په دې صوبه کې ګورنر ولګي چې دا شی راته کېنولی دی؟ جامې راوړلې یعنې 3 کاله وشو چې دا شی راته کېنولی. تاسو کې د سړي زوی نشته؟ پښتنو مبارکو، سړي زوی در کې نشته چې ګورنر شي د صوبې، چې دا د پنجاب شی درته کېنولی دی. نو هغه ته مې وي دا پټکی کوز که دوی هر چا باندې ګلونه مچوي او په هر چا له پټکی هم ور په سر وي. په هغې باړېوال ټول خفه وو. ملزه اپریدی نه یم، ما ته پته نه ده څه، زه تاسو پېژنم. وہی باہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش، باہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش، من انداز قدترا میں شناسم
وی هر څنګه جامې کې اغوندې واغونده خو زه ستا د پوندو چال پیژنم ستا پوندې پیژنم نو عزیزانو زه ستاسو پوندې پیژنم پرون منډۍ لګېدلې وه د قومي اسمبلی د ممبرانو منډۍ وه غویان پکې خرڅېده 1 کروڑ 2 کروڑه 1 کروڑ 2 کروڑه د داغه علماو خاک پای ما چې چاته مولانا حسین احمد مدنی وی زه داغه علماو خاک پای ما چې چاته غلام غوث هزاروي وی زه داغه علماو خاک پایم چې چاته مفتی محمود وی دا سلور علماو چې د چا جنازه د مدرسې د کورونو نه وتې وې د شیخ الهند خپل کور نه او د مدرسې د کور نه جنازه وتې وه د مولانا مدني جنازه د مدرسې د کوره وتې وه د مولانا یوسف بنوري جنازه د مدرسې د کوره وتې وه د مفتی محمود جنازه داغه کوره راووته چې د چیلو د شپول په شان د ټیم خړه دروازه یې وه د پاکستان جرنیلان جنازې ته نه کتل د مفتی د کور په تماشه وو غلام غوث هزاروي چې په بفه کې مړ شو نو د هغه د کفن دپاره په بفه کې چنده شوې وه زه د هغه علماو خاک پای زه د هغو تابعدار زه په دې لاس تجارت کوم په پاک پېښور کې تجارت کوم او ځان له روټۍ ګټم چاته مې چې خوښی په دې ډونګه کې ورته د کونینو ستنې ووه د اوس خو د سړي نه دا شی جوړوي لاس داسې کوي ټول او شیخه داسې که لاس داسې دا د سړي نه څه جوړوي ووایي ماما وایي څه جوړوي چې څه پې جوړوي دا شی د سړي نه څه جوړ کړي دروس چې دا نه کې د کونینو ډسپوزیبل سرنج په لاس کې جوړوه او ګرځوه هر وخت یې او د کونینو نه یې ډک ساته خو چې څوک ټک کوي په دا رستو سنبه کې ورته تاسو پوه شوئ په خبره تاسو دوا ده په 43 کاله کې ما 43 منټم د پاکستان حکومت منلی نه دی که په ځان مې د پلار شیم او به نه منم تر هغې پورې چې تر څو پورې د پاکستان نه د پیرنګي قانون لندن ته لیږلی نه وي څو پورې چې په پاکستان کې د لارډ میکالې جوړ کړی قانون موجود وي تر هغې پورې د پاکستان حکومت منلو ته تیار نه وي ټیک شو په تاسو کې وګوره د شیخ الهند مشن څه د هندوستان ازادي د باچا خان مشن څه په صوبه سرحد کې چې پیرنګی ورکو او څه کو قرآن ازادو پیرنګی ورکو او قرآن ازادو مونږ ټول د هغه ملګري ټول یې تابعدار چې پیرنګی ورکو قرآن ازادو پیرنګی ورک نه شو که ورک شو پر کټي پرېښو قرآن آزاد نه شو د پیرنګي قانون تر ننه پورې پروت دی او د پیرنګي د پرکټو سره تاسو ملګري شوئ که نه ملګري شوئ که نه مبارک هم شه مونږ به تاسو څه چل کولو جنازې به هم ستاسو کولې الله متمم صاحب خدای ته ونه جنت ورکړي
نیر نریمو خدای دې اته واړه دوزخ ورکړي نو د خدای کور رانه بیړي غرکش اته واړه جنت